سلام علیکم مور جان خی قلری ده ساعت دخل خوراکی تم خی ساعتم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه هیله ده چې ښه اوسئ صحتمند اوسئ روغتیا او سلامتیا مو غواړم مور جان څنګه یې خیمه صحت خدای دې ښه دی ساعت تیره دی خدای دې وبخښه پاک پروردګار خدای دې خوشحاله لره وایي مریضه وې مورکۍ مریضه وم لاړم کتین د ماسپښین لمانځه سره راغلم اوس راغلم ما خوار وخت کې پوښتنه کوله خو ویل چې مورکۍ تللی پاکستان تاسو کامیاب کړه الله تاسو برلاسي دوستانو سلامونه هیله ده چې ښه اوسئ صحتمند اوسئ روغتیا او سلامتیا مو غواړم دغه ګلالۍ خویندې مې چې ګورئ دا وړې وړې ګلالۍ خویندې دا واړه واړه ورونه دوی ټول یتیمان دي د دوی یو پلار یعنې د دوه پلرونو اولادونه دي چې د مورکۍ دواړه زامن وو یو یې په اردو کې شهید شو بل یې په یو بله مسله کې شهید شو د هغې نه پاتې شول و بلکل نو هغه دغسې مسله شوه پاتې شول دغه یتیمان د دوی یو د دې مورکۍ ته دوه کونډې تر غاړې دي او تر څنګ یې یو مایوبه لور ورته تر غاړې ده او دغه یتیم ماشومان چې دغلته تاسې یې ګورئ موږ ناوخته راورسېدو دا ساحه لرې ده همیشه هم د دې مور پوښتنه کړې خو اوس هم چې پوښتنه کوله مورکۍ مریضه وه او تلې وه پاکستان کې تداوۍ لپاره نو هماغه چې موږ ناوخته راورسېدلو موږ هره میاشت دلته راځو کم و کم خپل تر وسې پورې کومک کوو نسیم ورور له جرمني نه دوامدار شکل باندې دغې فامیل سره کومک کوي د دې میاشتې کوم کومک چې و هغه هم ما راوړی ته دغه ونیسه ورور خوشحاله اوسې مورکۍ مننه دا به مورکۍ دا د یو دا د دوه دا والا دوه درې څلور پنځه شپږ اووه دغه 7000 افغانۍ نسیم وروره ته د دې میاشتې دپاره رالېږلي مورکۍ دا ماشومانو ته به خدای دې برلاسه که دنیا په آخرت باندې خدای دې کامیاب که خدای تاسو ټول کامیاب که چې دې ماښامه په دې یخنۍ په دې باد و باران کې تاسو زموږ یتیمانو غم وکړو الله ستاسو ملګری شي خوشحاله اوسه په دې به زما وړو ورونو خویندو ته مورکۍ جمپرونه هم واخلې دې خویندو ته هم دې ټولو ته به په یو څه واخلو خپل ضرورتونه به دې پرې رفع کړي خوشحاله اوسه مننه مورکۍ مننه خوشحاله اوسه مننه خدای په امان